د پاکستان کې دولتي رسنۍ محرنګ بلوچ تورنوي چې نوموړي بلوچستان کې نارامۍ او ګډوډۍ ته لمن وهي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان دولتي رسنۍ وایي چې بلوچ فعاله محرنګ بلوچ د ورکو کسانو په سیاست سره د بهرنیو ځواکونو په لارښوونه بلوچستان کې ګډوډۍ ته لمن وهي او د پرمختګ مخه یې نیسي. دغه رسنۍ زیاتوي میرمن بلوچ او د هغې په څېر نورو د انساني حقوقو فعالانو د بلوچستان په مچ کې ترهګریزې پیښې ونغندلې. تېره دوشنبه مچ او کولامپور کې وسلوالو پر پوځي مرکزونو برید وکړ چې تر سه شنبې روان و او ان چهارشنبه هم حالت عادي شوی نه و. د پاکستان پوځ پرون وویل دا هغه برید د 11 وسلوالو په ګډون یې په دغه صوبه کې په 3 ورځو کې 24 وسلوال وژلي او په مقابل کې 4 پوځیان او 2 ولسي وګړي هم وژل شوي دي. د بلوچ آزادۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلو سره ویلي و چې تر 500 امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د او نورې بلوچ بیلتون فعالې ډلې له کلونو راهیسې پاکستان له دې صوبې سره په دوهګوني چلند او د زیرمې په لوټلو تورنوي او په مقابل کې تاوتریخوالی کوي. پاکستاني چارواکي د بلوچانو دا ډول تورونه ردوي او په دغه صوبه کې د پرمختګ خنډ بولي. د پاکستان دولتي رسنیو د مچ برید په یادولو سره وایي چې پوځ ته یوه تسلیم شوي وسلوال سرفراز بنګلزي د برید بغنده خو مهرا بلوچ ونغنده. د دغه دولتي رسنۍ په راپور کې زیاته شوې اوس دا د محرنګ بلوچ او ترهګرو عناصرو کار دی چې له طبیعي زیرمو د ډک او د پرمختګ په لار روان شوي بلوچستان ملاتړ کوي او که د دولت ضد ستراتیژي خپلولو سره د خلکو د پرمختګ خنډ کیږي. محرنګ بلوچ د بلوچانو د یووالي کمیټې مشر او د انساني حقوقو فعاله ده چې تر ډیره په بلوچستان کې د حکومت لخوا د ورکو بلوچانو د موندلو هڅې کوي. محرنګ بلوچ د 13 نومبر په 23مه بلوچستان په تربت کې د یو ځوان بلوچ په وژلو پسې اول دغه سیمه کې پرلط وکړ او بیا یې کوټې ته ولېږداوه. نوموړي خپل دغه پرلط د ډسمبر پر 20 تر اسلام آباد پریس کلب ورساوه. دوی په بلوچستان کې د سی ټي ډي یا د ترهګرۍ ضد پولیسو د منحلولو د ټولو ورکو کسانو خوشي کولو او د هغو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوله چې اسلام آباد کې پولیسو ونیول. محرنګ بلوچ د جنوري پر 23مه له هغه وروسته په اسلام آباد کې د پرلط ختمولو او د غورځنګ د 5م پړاو پیلولو پریکړه وکړه چې پریس کلب ترې پولیسو ته شکایت وکړ. له همدې پریکړې وروسته محرنګ بلوچ او ورسره نور فعالان بلوچستان ته ستانه شول او شنونکي په دې باور دي چې د وخت په تېرېدو سره یې ممکن امنیتي ځواکونه په یوه بله پلمه ونیسي.